ډېره زیاته مننه لیدونکو د زابل ولایت سهرانیه ته راغلي یو او په سهرانه کې د یو ځوان څنګ ته ولاړ یو دوی د جمعې ورځ راوتلي دي او د خپلو ملګرو سره د کرکټ سیالۍ کوي غواړي چې دغه د رخصتۍ ورځ په خوښۍ تېره کړي. اول به د ده څخه د نامه پوښتنه وکړو. مهرباني نوم راته ووایاست او د کوم ځای محمد د زابل محمد لا جانه د دې راغلي یاست څه احساس کوئ؟ ولا ملګري سره ټول سره راغلو دا مو احساس و چې موږ دلته ښه لوبه سره وکړو او خپل ګډون سره شعر وکړو او طبیعت مو سم شي په دا خاطر. او هره جمعه راځئ که یوه جمعه راخیږي مثلا د رخصتۍ په ورځ کې راخیږي یا د جمعې په ورځ موږ هر وخت راځو کله کله چې مشکل پیدا شي بیا نه راځو کنې د جمعې په ورځ هر کله راځو. او دلته چې راوخیږي مثلا یوازې کرکټ کوئ که نور هم یا خالي کرکټ کوو د مازدیګر خواته بیا دورې منظره مو وځو کنې خاص کرکټ ته راځو. دلته چې د سهرانیې ته راوخیږي چون دغه داسې یو سپېره ځای دی دغسې شنو منطقو ته هم د جمعې په ورځ وځئ که نه یوازې سهرانیې ته راځئ؟ یا والله موږ خالي سهرانیې ته راځو. بعضې وخت خلک ملګري وایي ځو شنې منطقې خواته موږ نه یو تللي موږ خاص کرکټ شوق اخیستی ټول راځو. علت یې څه دی یعنې علت یې دا ده چې دلته کرکټ کوئ خاص کرکټ ته راځو ټول علت یې دغه ده. د دې تر څنګ هغه خلکو ته څه پیغام لري چې د جمعې په ورځ خپلو ملګرو سره راوځي منظرې کوي یا خوښۍ نمازي هغو ته هم څه پیغام لري؟ هغو ته دا پیغام دی چې هر سړي هرې خوا ته طبیعت سمیږي د ملګرو سره هرې خوا ته وځي دا د هر ملګري د هر سړي خپل طبیعت ته بعضې ملګري سره کښېني په طبیعت باندې ټول سره نیسي بعضې په خپله مخ ځي بعضې بلې خوا ته ځي بعضې سهرني اوقات سره ځي نو دغه ډېره مننه چې زموږ سره دې مرکه وکړه. ژوندی اوسې خدای بچ. ډېره زیاته مننه لیدونکو د زابل ولایت سهرانیې سیمه ده او دلته څو د زابل ولایت اوسېدونکي راوتلي دي غواړي چې دغه د رخصتۍ ورځ په خوښۍ باندې ولمانځي. زما مخ ته یو اوسېدونکی ناست دی. اول به د ده څخه د نامه پوښتنه وکړم. مهرباني نوم راته ووایاست؟ زما نوم عبدالبشیر ده. ښه دلې راغلي یاست د زابل سهرانیې ته راختلي یاست د جمعې ورځ ده د رخصتۍ ورځ ده څه احساس کوئ؟ نو د جمعې ورځ خو نو د تفریحي ورځ ده باید راوتلي یو د خوشحالۍ احساس کوو. او هره جمعه مثلا دلې راوځئ د ملګرو سره کوئ؟ هره جمعه راوځو د ملګرو سره د دې سهرانیې ته راوځو. دلې بیا څه کوئ مثلا سهرانه باندې ځینې کسان کرکټ کوي ځینې کسان ډباره غورځوي دودیزې لوبې کوي ځینې کسان بیا مثلا په نورو پر لوبو لګیا دي ځینې ځوانان کرکټ کوي ځینې دغه ډبره غورځوي. موږ راوځو موږ دغه کرکټ دا شرم نه دي کړی بس دغه د سیل یې کوو. یعنې تاسې د خپلو ملګرو سره بانډار کوئ ګپه کوو ګپه مثلا پخوانۍ خاطرې سره وایه سیاسي بحث سره کوئ اوس خو سیاسي بحثونه هم ډېر سره سیاسي بحثونه ختم دي اوس شی نشته بس دغه راوځو بس یو شی راخو هغه دلې خورو بس ګپه کوو بیرته ځو. پیغام به دې هغو اوسېدونکو ته څه چې مثلا هره ورځ د ملګرو سره راوځي رخصتۍ په خوښۍ باندې پیغام یې دا ده چې اوس الحمدلله امنیت ټیټ ده امنیت شته او باید راووځي موټرسایکلان ونه ځغلوي موټران ونه ځغلوي بس که په خوشحالۍ سره راشي خپل تفریحي هغه خوشحالۍ احساس دې هغه دې برابر کړي بلد ولاړ شي. ډېره زیاته مننه چې مرکه شته. خیر اوسې. ډېره زیاته مننه لیدونکو د یو بل کس سره هم تر څنګ ناست یو اول به د څخه د نامه پوښتنه وکړو چې نوم یې څه دی؟ مهرباني. زما نوم مهربان ده زابل ولایت اوسېدونکی یم. دلې مهربان صاحب راوتلی د جمعې ورځ ده څه احساس کوې چې د ملګرو سره ناست یې او د رخصتۍ ورځ لمانځې؟ الحمدلله ډېر د خوشحالۍ احساس کوو ښه امنیت ته دلته موږ دا سهرانیې ته راوتلي وو شکر تر اوسه پورې خو ښه خوشحاله یو او ښه ورځ مې تېره کړې د جمعې مبارکه ورځ نو ډېر خوشحاله یم. د جمعې په ورځ کې زابلیان یوازې سهرانیې ته راځي که نور هم په زابل کې داسې ځایونه شته چې دوی د تفریح لپاره ورځي؟ نو دلته خو اکثریت خلک دا زموږ شناخته دي هغه خو سهرانیې ته راوځي خامخا به نور تفریح ځایونه هم وي خو هغه موږ نه یو دی خاص کړلي دلې دا سهرانیې ته ډېر راوځو. تاسې یوازې سهرانیې ته راځئ نورو ولسوالیو ته یا نورو ښایستو سیمو ته نه ځئ؟
یاره تر ډېره حده سرانې ته راوځو دغه د سوري ولسوالۍ خوا ته مې وخت ځو نو په دا جمعه کې خو خاص سرانې ته راوځو ښه دلې یوازې د خلکو سیل کوئ خلکو ته ګورئ او که لوبه هم کوئ یا ډبره غورځوئ یا غېږه باسئ یاره تر ډېره حده خو دلته سیل کوو نو وخت دغه تصادفي ډبره غورځولې دغه د تر ډېره حده خو سیل کوو دا خلک څوک کرکټ کوي څوک څه کوي د سره ناستې ګاپه کوو په خپل مابین کې ستا په لوبې کې کومه لوبه زده ده مثلا په دغه دودیزو لوبې کې ډبره غورځول چې ستا چې غېږه ایستلی سې یا زما ډبره ده څه غورځولی سمه نو غېږه مې نه ده چندانې زده ډبره دا ډبره چې غورځول کېږي دا په زور پورې اړه لري په ډېر طاقت پورې اړه لري د ډبرې په وزن په څه شي پورې اړه لري نو ډبره یو څه زور غواړي چم ډېر مهم ده په چم سره غورځي د ډبرې وزن بیا څنګه یې مثلا ټاکلی وزن لري که نه چې نو هغه تر وزن پورې څونه وزن یې دغو نه که درنی لږ ځي که دغه یې سپک یې هغه بیا څه ډېره ځي وزن یې بیا په دغه پورې تعلق لري چې مقصد که درنی لږ غورځي که سپک یې څه ډېره غورځي هغه بیا ډېره زیاته مننه په اخر کې به څه پیغام ولري زموږ لیدونکو ته بس مننه پیغام یې دا ده چې دا خلک له دا ښه فرصت څخه په ارامه استفاده وکړي دلته موټرسایکلان وځغلي ټکرونه ونه کړي یو بل مشکلات جوړ نه کړي ښه خوشحاله ورځ خو په خوشحالۍ باندې باید تېرې کړي ډېره زیاته مننه چې مرکه دې وکړه کامیاب اوسې ژوندی اوسه ډېره زیاته مننه لیدونکو د زابل ولایت د یو بل اوسېدونکي تر څنګ ولاړ یو دی هم راوتلی د غواړي چې تفریح وکړي د جمعې ورځ په خوښي ولمانځي اول به د نامه پوښتنه ځینې وکړو مهرباني نوم مو راته ووایاست مننه نوم مې شرف الدین شرافت دی د همدې ولایت اوسېدونکی یم شرافت صاحب د جمعې په ورځ چیرې ځای په زابل کې والله په زابل کې خو نو د منظرې ځای نه اوس ډېر دی ارامي ده د تېر پرتله ډېر شکر دی نو یو دغه سرانه دی تر دا کاټکي پورې بیا د ملا صاحب تر زیارت پورې نو دغو ساحو ته موږ راځو ډېر د بازار د ښار خلک راوځي نو تفریح ځای دی ډېر دا ښه ځای دی د دې تر څنګ د سارانې تر څنګ نور زابل کم تفریح ځایونه لري چې د جمعې په ورځ باندې زابلیان ورځي ستا داسې نور ځایونه هم شته چې هغه د ترنک ساحې ته هم خلک وځي او دغسې د غونډ ساحې ته خلک وځي او دغسې هم د جلدک خوا د دغه درو دې خوا ته ځي د منظرې لپاره او د ملا صاحب زیارت چې مخکې یادونه کړه دې ته اوس بیخي زیات خلک ځي هلته بس هغه د خلکو د نورو ولایتونو څخه هم بیخي ډېر خلک راځي هلته د ملا صاحب زیارت ته نو بس دغه ځایونه تفریح دی ډېر صحیح ځای خپله یوازې سارانیه ته راځئ که نورو ځایو ته هم ځئ د جمعو په ورځ باندې وځئ په نورو جمعو کې په نورو جمعو کې هم بس همدغه لکه مخکې زما یادونه وکړه دا ځایونه هم ته هم ځو او کله بیا داسې یو جمعه راسي د ښار خوا ته هم ځو کندهار ته ځو چې ملګري د دفتر ملګري یا داسې نور د ښار ځینې انډیوالان ملګري برابر سي کندهار ته هم ځو نو هلته هم بیا تفریح ځایونه ډېر دي دلته چې سارانیه ته راوخېږې څه کوئ مثلا په لوبو کې برخه اخلئ کرکټ کې په ډبره غورځولو کې که یوازې سیل کوئ د خلکو ولا یو شی دی دغه یو لوبه بازي شته چې ځای ډېره ښه خپله مو فوټبال شی خو څومره نه کوم خیر ما کشران یې کوي زه سکت چې ډبره کله غورځو ځوانان او دغسې نور بیا ځوانان رقم منظره او میله او تفریح شیان کوي نو هغه څخه بیا لیدنه کوو د ډبرې صاحب څه خاطره دې راته د ډبرې سره بس داسې کمه غورځو یعنې پخوا م ډېره غورځوله داسې یو ځای راغلی دی چې هلته به دغه ولر د خلکو به ډېر نه وایي زه البته زما ډبره به تېره سوې لږ اندازه خو داسې بیا اوس په کلات دغه سرانه کې اوس اکثره موږ سره پېژنو چې ډېره ډبره غورځي بیا د هغې ستا ډېر تر موږ تېرېږي نو اوس ډبره ولې ډېره نه سې غورځولی هغه د زده کړې په اساس نور خلک شته ما ورته ویل داسې خلک شته البته هغه عمر کې به هم زما څخه کښته پورته لوړ خو ډبره زما تر تېره وي ډېره او کله بیا داسې پیدا سي هغوی بیا ډېره ډبره البته ورسره زده کړه اوس هم ډېری وخت ستا ډبره تر خلکو ډېری کوشش کوم چې تېره او داسې ځوانان زما په دغه کې چې کله ډبره غورځي درې څلور ځایه یو ځای زه تېر یم او دوه درې ځایه نور بیا تېر یم نو داسې ځوانان ډېر شته ډېره مننه شرافت
شرافت صاحب څه پیغام لري خلکو مننه بس پیغام مو دا دی چې کله تفریح ته وځي منظرې ته راځي اول د له نقلیه وسایطو سره ډېر احتیاط کوي د موټر موټرسایکل دې څخه ځکه زموږ ډېر د پیښ شاهدان نیسي هغه مرګ ژوبله رامنځته کړې ده او ان هغه د کورونو ته تاوان رسېږي نو دا بل د شکر ځای دی چې ډېر امن و امان دی نو له دې څه دې خوند واخلي او یو چاته د ازار وضعیت نه رسوي له نقلیه وسایطو ډېر په احتیاط ګټه واخلي ډېره زیاته مننه شرافت صاحب شکر کوي مننه خیر اوسئ ډېره زیاته مننه لیدونکو د یو بل ځوان تر څنګ ولاړ یو دی هم راغلی سرانیې ته د ده څخه به د اول د نامه پوښتنه وکړو نوم دې څه دی او د کوم ځای اوسېدونکی نوم مې حضرت نور ملاخیل ده د زابل ولایت یم نو راغلي ده د جمعې په ورځ باندې سرانۍ میلې ته ځای ته چې دا ځوانان ورته راسي ګوره دغه دښته په خاوره کې ناست ټول دا شي په زابل کې یو منظم کار ورته برابر سي یو پارک جوړ سي نو دا ښه ځوانان وروره لږ ساتیری به کوي یو بانډار به کوي له نورو لچګیو مچګیو به راګرځي وروره ساتیری ده بالا به یو د وطن خدمت باید موږ ته ټول کوشش سره وو یعنې تا ډېر ښه موسیقل زغلوئ دا په سرانه باندې ما اته دی موسیقل زغلوی چې ډېر خلک ورالول دا خو یو ټیم د ځوانانو ټیم خو ساتیری و ځوانان ولته پر روز غلوه خلک اوس خدای بازي نسته خو ځوانان نسته خو د جمعې په ورځ راسي وروره دوري لاړ سي وروره نه یو ښه پارک شته نه یو ښه زمینه ولاکه برابره سوې وي چې زابل ته باید موږ ته ولس ټول باید کومک ورسره وکړي چې ښه ځای جوړ کړو موږ ته خدمت زابل ته د موسیقلۍ څخه څه خاطره لرې غورځولی خو بیا نه یې ورځ دا خو راځي چې ډب نه یې هغه چې ادب نه نو دا خو راځي د ځوانۍ دوران دغه بل څه شته غېږ ده په زابل کې هغه موسیقل ده دا خو یو ټیم ولو به راګېد وختمه د دې خوا مې په یوه پښه وخېځه و د شا پښه د هغې خوا رالمه مخ ته یې موټر راواچوي دا خو ټیم ته واړولم خو ښکلی نه و ښه شوم موسیقل څه خوښ شي دا خو راځي ته خوښ نه شوې موسیقل یا یو ښایسته ترنم دا زموږ لیدونکو ته نشه کولی څنګه ترانه ترنم داسې بیت میت شعر میر نشي ورته ویلی د شعر خو اوس نو جوړ شوه د کلمات شعر مې ښه شعرونه زده دي موږ تر لیدونکو ورسوو دا نو د زابل په خدمت کې ښه شعر وایم چې ستا خوښ دی هغه رقم شعر ووایه وره سړی ورته ډېر کې څه دغه ورکړي بله رسوله که څه وروره وویلې په داسې اوس لیکه شی دی ټپې وایه کاکړۍ وایه یو شی ووایه ول د مانده پر هغه غاړه نالدل ولې سمالداره ول د جوه پر بنده کې لنډو ولاړ ده چور پوی ول به د تاریخ ګوتې کښې ده غم خبرې پرېږده نو د دنیا ځوانه موږ ته ځوانان باید خوشحاله ژوند تېر کړو دوه شپې ژوند د فاني دنیا تا هم د غم خبرې پرېښتې دي و الحمدلله راغلی په غربي کې وروره په مستۍ ګرځم دنیا پاته ده وروره دا بدماشي دا لوچګي دا کیسې خوند نه کوي بس دی خوشحاله ژوند چې دښمن دی سلام علیکم جوړ په خیر موږ ته باید یو تر بله لاسونه سره ورکړو د افغانستان خدمت وکړو که ته یې که بل یې که بل یې او یو دا خدمت هسې د زابل کې ښه پارک جوړ شي ډېر ښایسته پارک مننه له ټولو دوستانو خیر اوسې موږ ته یې تشریف راوړی ده دا یې کوي خدای په امان سلام علیکم د شال تلویزیون قدرمنو لیدونکو ډېره زیاته مننه د شپې ناوخته دی او نور د زابل ولایت اوسېدونکي د خپلو کورونو لور ته ځي منظره او د جمعې رخصتي پای ته رسېږي نو دا وه د منظرې نننۍ خپرونه چې ما اجزا تاسو ته وړاندې کړل تر بلې خپرونې پرې اجازه راکوي شاد آباد او بریالي اوسئ